په یو قلا کې یو شپونکی دی اسود ورته وایي. اسود د ډېرو صحابو نومونه دي. اسود رعی ده ته وایي. شپونکی دی د رنګ نه هم تک تور دی او د هغې افریقي ممالکو موږ ورته حبشه وایو، حالانکې حبشه د یو ښار نوم دی، د یو ملک نوم دی. د خود هر تور ته خلک حبشیان وایي. د هغې علاقې تک تور دی او شپونکی دی. شپونکیان غریبانان خو جامې هم شلېدلې وي، څپلۍ هم نیمګړې وي یا وي یا نه. هغه به دا د خلکو چیلۍ ګډې سرولې په مزدورۍ باندې، د خلکو ګډې چیلۍ په مزدورۍ به یې سرولې. نو شپونکي هم په قلا کې ګیر دی، ګډې چیلۍ هم ګیرې دي. دې شپونکي د خپلو خلکو ته ووایي چې دوه خبرې دي. یو خو دا چې زه دلته ګیر یم او ګډې چیلۍ هم دلته ریګیا نشته، نو که ستاسو خوښه وي ده به دا ګډې چیلۍ به راوباسم. زه شپونکي سړی ماته څوک څه وایي، نو دا ګډې چیلۍ به وسرومه او قوم هم ورته وایي چې ده لاړ شه دا ګډې چیلۍ سم دلته راته مري، ګیا نشته. نو دا به راوباسه، دا به مو سره او موږ له جاسوسي به مو کې د محمد صلی الله علیه وسلم او د مسلمانان د وی ډېره ښه ده. ګډې چیلۍ خو د ده نه دي، د خلکو دي. لکه پخوا به دلته شپونکیانو، پخوا زمونږ په دې موږ چې واړو دا شپونکیانو او دوی به دا شپانه به دا د خلکو به غواګانې او څاروي هر چا به څار وشړل. شپونکي به بوتل په دې مقبره کې او په دې پټو کې به یې څرول او مازدیګر به شپون هغه خپل څاروي راوستل، هر غوا هر څاروي به خپل کور ته ته. اوس هم په دې خیش کو په دغه علاقه کې دا رواج شته. خو زمونږ علاقه کې اوس هغه دشتې لاړې ختمې شوې او هغه پټي نشته چې پکې اوس څاروي ورسره کېږي. په ډېرو علاقو کې دا رواج اوس هم شته. هغه چې ګډې چیلۍ راوستې، هغه غریب مزدور دی، پردی ګډې چیلۍ دي او هغه سړی د مسلمانانو خواله رالل. چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو، نو مسلمانانو ته وایي ستاسو بادشاه کوم ځای دی؟ هغې له رالل. زه خو شپونکي یم، ګډې چیلۍ سروم، ما د جنګ سره کار نشته، خو تاسو نه تپوس کومه ستاسو بادشاه کوم ځای دی؟ وی زمونږ بادشاه هغه دی. بادشاه خو زمونږ نه دی او نه زمونږ بادشاه شته، خو زمونږ یو مشر دی، مونږ ورته رسول الله وایو، د خدای پیغمبر. نور خو مونږ څه بادشاه یو دا نظام نشته. وی هغه سره ملاقات زه کولی شم؟ ته خو شپونکي یم. بادشاهان خو هغه زمانه کې کسرا د فارس بادشاه، هرقل د روم بادشاه، د چا پلار هم سره ملاقات نشو کولی. زه هغه سره ملاقات کولی شم؟ هغې وی بلکل کولی شي، کله چې ته مو غواړې ملاقات کولی شي. وی محل یې کوم ځای دی؟ ای بادشاه خو به لوی محل، دا دومره صحابه او مسلمانان چې راغلي، خو دا خو یو لوی بادشاهي محل وی. وی محل خو د هغه نشته، مخامخ د کجورو د پاڼو سپر دی، هغې کې هغه د ملاس دی. محل کم دی؟ ګډې چیلۍ زما به امانتي، دا پرېږدم دلته. هغه صحابه ورته یې پرېږده سري به ځه، که ته هغه سره ملاقات کوې هغې پورې موږ ستا د ګډو چیلو څوکۍ کوو. هېڅ فکر چې ونه کړي. قسم په خدای صحابو کې مینه وه، رحم و پکې، په کافرانو هم رحم و چې کوم کافر به د اسلام خلاف سازش کو او کوم کافر به د پیغمبر خلاف سازش کو، نو بیا به اشداء علی الکفار. او چې داسې به نه وه نو کافرانو باندې به هم رحم کو. پیغمبر مبارک په خپله رحم کړی، خپل عبادت کې او اسلام ته تکلیف نه، پیغمبر ته تکلیف نه، د پیغمبر او د قرآن او د دین خلاف سازش او ګستاخي نه، پروا نشته، خپل کار کوه. صحابه وایي زه دا ګډې چیلۍ موږ به څوکۍ کوو، میلاویږي ورشه هغه هغه کې ناست دی، د هغه کجورو د څانګو پاڼو لاندې ملاست دی، دی ورغې د بیا وایي چې د سره اوس ملاقات کومه، نو د هغه سیکرټري به ناظم به بل به هغه سره به نوم لیکم لکه څوک چاله ګورنر صاحب هغه به ډېر ګران کار چې هلته ورغې وایي ستاسو پیغمبر سره به څنګه میلاویږم؟ زموږ پیغمبر سره وي او وایي دغه مخامخ ناست ورشه کړه. راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست ورسره. حضور پاک ته وایي ته څله راغلې؟ دا دومره خلک دې څله راوړي دي راوستې دي؟ څله راغلې؟ وایي زه دې له راغلی یم د خدای دعوت چلوم چې دا خلک یو الله ومني، دا مې مقصد دی، یو خدای ومني او الله له شریک نه ګڼي. زما وروڼو د پیغمبر علیه السلام د بعثت او د نبوت مقصد توحید د الله تعالی وحدانیت او په خلقو الله یو منل، دا بنیادي عقیده ده. دا چې څومره محنت حضور پاک مبارک کړی دی او هجرت یې کړی دی او څومره جهادونه یې کړي دي او تکالیف برداشت کړي صحابه او ښځې او بچي پرېښودي دي، قسم په خدای بنیادي همدغه عقیده ده.
د مکې مشرکانو خدای منم شرک پې که عقیده خرابه وه څنګه شرک پې کو هغې وایي دا بوت دا زوی را کوي دا بیماری جوړوي دا باران کوي او دا به د قیامت پر ورځ موږ له د خدای په دربار کې سفارش کوي د الله په دربار کې سفارش به کوي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا د دې بوتان عبادت دی لکو چې خدای ته م نږدې کړي د قیامت پر ورځ ولې دا بوتان دا څوک دا د هغې د پیغمبرانو ډیزاینونه نقشې وې د هغې د بچو نقشې وې د هغوی د نیکانو چې هغوی ته کوم نیکان ښکاره کېدل عبادت ګزار د هغوی نقشې وې دا خو د خدای نیازبین دی د خدای خوښ دی نو دوی به مونږ الله ته نږدې کوي زما وروڼو دا د شرک عقیده ده عقیده زما خدا مقصد دی چې الله ته حضور پاک هغه شپونکي ته وایي چې الله پاک یو خو منې زه د هغه الله رسول یم شپونکي ورته زه وایي که دا چل مې وکړو دا چې ته ماته سوی نو بیا به ما سره به څه چل کېږي زه به څه شم اشپونکي ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به تو فرمایل وی تاله به خدای په جنت کې لوی مقام درکړي د خدای د عذاب نه به بچ شي مسلمان به درته ویلې کېږي او زما د دې صحابو به رور شي رور د دې رور به شي زمونږ به رور شي وی زه به رور شمه زه خو تکتور یم زه خو ډېر عاجز یم زه خو فقیر مسکین یم ما خو سپلی جامې م شلیدلې دي او ما نه خو بینځي بینه زه به د دوی رور شم حضور پاک وفرمایل بلکل که ته په اسلام کې داخل شو مسلماني دې ومنله نو بچې زه به دې را تر غاړه باسم ځان ته زما دا صحابه به دې ځان ته را تر غاړه باسي زموږ رور به شي رور په موږ به ډېر ګران شي انما المؤمنون اخوة مسلمانۍ کې به هر مسلمان د بل مسلمان روري رور مسلمانۍ وایي دې ته مسلمانی مسلمان د مسلمان رور بس مسلمان د مسلمان دشمن بنی مسلمان به کوشش کوي چې مسلمان ته په هغه نظر وګوري لکه خپل لور ته چې په کم نظر ګور او د مسلمان ښځې ته به په هغه نظر ګوري لکه د خپل لور ښځې ته چې په کم نظر ګورو او د مسلمان مور ته به په هغه نظر ګوري لکه خپلې مور ته چې ګوري او د مسلمان لور ته به په هغه نظر ګوري لکه خپلې لور ته چې ګوري درندګي به نه کې نن خو درندګي شروع ښځو سره قسم په خدای هغه ظلمونه شروع دي ښځو سره زما لس ستړی شو ما مخکې م تاسو ته بله جمعه کې ویلي چې خدای دپاره د ښځو د طلاقو دا قصې مه کوئ ورشئ وګورئ په پنجاب کې زموږ دا صوبه ګزاره کوي هلته موټروی باندې غریبه زنانه را روانه ده او ډاکوان راغلي دي او څه عمل یې ورسره د بچو په مخ کې ورسره جرم کړی دی دا درنده دی که د انسان دی دا خو درندګان دي د شپې درته راپاسې ښځه کوزې د موټر نه بچی ته تاته ښځه بچو پسې درمټې وایي شیشه ورته د موټر ماته او د ماشومانو بچو په مخ کې د هغې عزت اخلي د انسانیت دی ښځو سره موږ څومره ظلمونه شروع کړي په کور کې دننه څونه ظلم کوو سهار وختي ته چې د کټ نه پاسې نو بستره د ګډه وډه پرته د کټ څادر د ګونجې ونجې پروتي او چې کمې اوبرې د شپې څکلي او کمې پیالې د ګنده پریښي د ډوډۍ هغه ګنده پرېږدې او چې ته لاړ شې واپس راځې ستا د تلو نه پس ښځه درته بستره واره کي صادر کو سنډي درته ښه مزېدار اوار کي چې راځې صفا صادر او صفا کټله را روانه تا لوښي ګنده پرېښي چې د څکلي ماسخوتن ډوډۍ د خپلې روغې ګنده پرېښي او چې ته سار راځې د ډیوټۍ نه سبا راځې سار لاړ شې واپس راځې هغه لوښي د شیشه صفا په کور کې پرتي مړه دا غیرت دی دا ښځه ته وهې تکې دا ښځه ته پلار کره نه پرېږدې دې ښځې سره م ته ظلم کې او جامې دې وویستې ماسخوتن او سار یې درته ایسرې کړې پاکې جامې ښودې دي او هغه چې بیا راځې نو هغه یې د لښه مدېدار په صابون ووینځلې او صفا یې کړو بیا یې درته ایسرې کړو تیاره جوړې درته کېښوده او کم پوستکي چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او ځای دې صفا کړی دی چې ته وودې او واپس راځې هغې درته غوړ جارو کړی صفا کړی یو ده او چې ته راشې ستړې ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه ایښودي او چې ته وایې زما سر خوږېږي نو لاس راوالي په سر دله زورونه کوي دا نه وایي چې ما خو نن ټول ورځ جامې اینځلي دي لاس مې خوږېږي
دا نه وایي چې ما خو ټوله نن بینګلی پرې کړي دي او ما خو غوښه پرې کړې ده یوه ورځ خو ته د کور کار وکړه چې پته راته ولګي دا نه وایي چې زه خو ستړی یم نه زما سر خوږېږي هله سمله په لاس هم دله زور وکړي په پښو هم دله زور وکړي دا دله مور هم کوي مور بچې بیمار سر دې خوږېږي هغه مور راشي او سر ته دې کښېږدي بوډۍ مور سر دله زور وکړي زور ځان ته یېري یېر غریبه ناجوړه انسان د مور نه یېري ځان ته یېر او تا ته کښېناسته بچې څنګه او ته ورته یې مورې ته څنګه وایي چې ته ښې ده ښې وه هغه مور مونږ کوتک راوالو په سر یې ووو هغه مور ته مونږ سپی وایو سپی هغه مور چې ته بار وځې او هغه تا ته لپې لپې دواګانې کوي هغې ته مونږ د سپی په نظر ګورو د سپی په نظر ښځه راولې د هغې د ډوډۍ غریبې ځای نه بیا تا سره د هغې د خور ځای تا سره نه د هغې د رور ځای تا سره نه موږ څومره ولې دونه ظلمونه مونږ کوو مونږ خدای له به نه ځو دا زنانو سره ولې دونه ظلمونه مونږ کوو دا لوښي دله څوک ایږدي دا سر ته یې څوک ناست دی ښځه ناست دی مور ناست دی خور ناست دی چې ګوري اور پسې شاته خور شاته ګوري اور مې بوډا شو اور خو مې ملا ټیټه شوه موږ څه وایو موږ سپي نظر ورته نه کوو خور موږ په کال کې یو شکری چوري وله ساتلې هغه وله وړو دا زموږ د خویندو حال دی خور ته موږ د خور په نظر ونه کتل مور ته موږ د مور په نظر ونه کتل لور ته موږ د لور په نظر ونه کتل دا کوم خوا دا مسلماني لاړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خوا لاړل دا د رسول الله مبارک طریقې کم خوا لاړل موږ د پیغمبر په نقش قدم راوایو دا د پیغمبر نقش قدم دی هغه بیبیانو سره داسې کړي دي دا د صحابو نقش قدم دی صحابو د خپلو لوڼو سره خویندو سره میندو سره دا کړي دي چې دا موږ کوو د مسلمانې دا حال دی زموږ د ښځو د کراچۍ کې سیالکوټ کې او ځای په ځای آئے دن اخبار کې راځي روزانه اخباراتو کې دا راځي نن دا کوان ورلله او ښځه یې رونیوه بچو مخ کې ول عزت تر تر بله خور نه دی بله لور نه دی مسلمانې پیغمبر دا ویلی دی صحابو دا ویلی دی دا ته چې څه کوې قبر موږ نه پېژنو چې موږ قبر له روان یو اخرت موږ بلکل هېر دی د خبر عذاب ته زموږ نظر نشته د قیامت ورځې ته زموږ نظر نشته د دنیا ژوند دی او دولت او دولت او دولت او مز د دنیا مزې چرچې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې خویندو احترام کوئ تپوسې کوئ تورسرې دي کور کې ناستې دي غریبانان یې نشي کولی مزدوري رور له پکار دي د خویندو تپوس کوئ ورځئ شی ولا وړه لږ شي باندې خوشحالېږي مړی سمګوړاسې ورته د خور تپوس کوه خوشحاله به شي مور سره لږ سات کښېنه که جم دی وي کمړی خبره نه ده مور ډېر نعمت خبره نه ده لوڼو په سر رحم لاس ږده ترور دی د خیال ساته ظلم مه نه کوئ چرته دا درندګي د درندګان واورېدل اړه مې درد وکړو چې دام د چا لور به یار څوک چې مسلمان وطن کې سفر وکړئ ولې دا دونه ظلم به خلکو شروع کړی د ښځو سره بهر کې زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کلمه دې ووایې الله به دې خوشحاله کړي زموږ رور بشي رور بشم بلکل ما نه خو بیزي مونږ به دې راته غاړه بازو ځان ته دین کې بیا نشته لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى د سپین په تور د عربي په عجمي فرق چې دی په تقوا دی پرهیزګارۍ باندې دی نور دا فرق نشته دا تور د سپین دی دا مالدار او دا غریب دی زما وروڼو وی ښه وی داسې به وشوي من هغه شپونکي کلمې شهادت وی او خدای مسلمان که مسلمان شو چې مسلمان شو رسول الله مبارک ته وایي اوس به څه کوم زه څه وکړم
دې ته امانت وایي، دې ته پیغمبر وایي. وی بچې لاړ شه او دا ګډې چیلې چې د چا دي د هغوی ته حواله کړه. نو بیا راځه. اها اوس عقل څه وایي دلته؟ عقل وایي چې دا خو د دشمن ګډې چیلې دی، غنیمت دی په ګوتو رالی. که حمله پرې قلعه وشوه همدا ګډې چیلې به نیسو، غنیمت به او لاس له راغې واپس یوسه. او کم وخت دی صحابه دومره غریبانان اوږي دي، دومره چې د یهودیانو نه سره راونیول، سره یې لال کړل، سره دا کورني سره او په کټمو کې غوښې باندې کړې. نو حضور پاک ته چې ووایي چې صحابه خو خره لال کړل او هغې په کټو کې باندې کړې، وایي هر آوازو کې مردار دي، هغې ته پته نه وه غریبانانو ته. دغې وخت کورنۍ سره د هغې غوښې خوړل حرام شو، مردار دی. یو صحابي وی یو د وازګې یو دغه چا راویستله تیلې، وی ما ور ټوپ کړې اوږې وما، حالانکې بدبویې او بویې یې کو چې شاته مې وکتل حضور پاک مبارک ولږه حیا راغله. اوږي دي غریبانان، هېڅ درک نه لګي. همدغه ګډې چیلې سبا غنیمت کې را حاصلوي، لیکن دې شپونکي ته وي بچې دا یو څه هله شابه دا خپلو کسانو ته واپس که نو بیا راشه. ولې؟ ځکه هغوی تاله دا ګډه چیلې درکړي، ته خو مزدورې، یو معاهده ده ورسره ستا، په تا ذمهداري ده چې دا به هغې له واپس بوځې. امانت کې خیانت به نه کوې بچې، شابه دا واپس یو سره بیا راشي. او به کې څوک داسې نن سبا د دشمن مال سات او بیا هغه دشمن ته چې حمله دې پرې کړې ده، محاصره دې کړې ده، قسم په خدای د رسول الله مبارک امین امین امانتګر. او صحابو ته دا چل خولی هغه هغه ګډې چیلې واپس بوتلې. صحابه کش نه کوي چې صاحب دا خو غنیمت دی که نه، دشمن مال دی، محاصره هم کړې ده. نه نه دا د دې بچي ذمهداري د دې ګشپونکی دی، هغې ورکړي دي، دا به واپس بوځي ول چې خیانت را نشي. دنیا کې یو مثال پرېږدم، ګډې چیلې واپس کې واپس راغی چې راغې رسول الله مبارک ته اوس به څه کوو؟ د حج وخت هم نه چې حج له دی، او څوک وایي دغې وخت کې لا حج فرض هم نه، د مازه وخت هم نه دی چې مونځ وکړم، د روجې میاشت هم نه ده چې روجې ونیسم، غریب دی زکات هم پې فرض نه دی. وایي اوس به څه کوم؟ وایي بس اوس که دې خوښوي نو توره به لاس کې والې جهاد به وکړې. وایي ښه چې جهاد وکړم او مړ شم څه به کېږي؟ خو لا غریب نه دی خبر که نه. وایي چې مړ شي نو الله به د جنت الفردوس ته ورسوي، هغه جنت چې د الله د عرش د سوري لاندې دی. او چې مړ شي وی زه خو تک تورې ما، وی تک تورې خو که مړ شي تا نه به رڼا خیږي، تا ته به د جنت حورې هرکلي او مرحبا وی. وی دا دې توره راکړه، توره یې ورکړه، لار وجنګېد، اتفاق ته ګوره شهید شول. چې شهید شو صحابه ټول پرې راغونډ دي، وی دا څوک دی؟ دا خو څوک ناشنا دي، مونږ خو نه پېژنې. نور خو ورته پته وه چې پلانکې دی در اوچت کشه، هغه لمبۍ او هغه د خیر په شهید لمبون خو نشته، خښۍ دفن کوي، خو دا خو ناشنا دی. رسول الله مبارک وی دا وجوه بلا سره وی دا صاحب یو هلک شهید شوی دی، څوک یې نه پېژني، په تیر کې لګېدلی دی او که دا څنګه دی؟ نو هغه ته خلک راغونډ دي. نبي علیه السلام مبارک ورغې چې ویې کتل، وی دا زه پېژنم، تاسو نه پېژنئ، خو دا بچې زه پېژنم. هغه بچې دی چې ده نه مونځ وکړو، نه روژه ونیوله، نه زکات ورکو، نه حج وکړو، نه نیک عمل وکړو، خدای جنت الفردوس ته ورسوه. وایي دی ما ته دې وخت کې په جنت الفردوس کې ښکاري دا بچې، او دا بچې دې وخت کې ما ته د حور العین سره خشته حورو سره ښکاري، او دا بچې دې وخت کې ما ته لکه د سپومۍ خشته ښکلې رڼا ښکاري، او دا بچې ما ته ډېر خوشحاله ښکاري. لیکن امانت واپس ورسو. مکه مکرمه چې کله فتح شوه، مکه مکرمه خیره خبره اوږده ده، اوس دا به درته بله جمعه کې ووایم. خو زما وروڼو په موږ ستاسو دا غټه ذمهداري ده، غټه د مانځه کې موږ په صحیح طریقه ویم، خو غلطې ونه. په موږ دا زکات ذمهداري ده چې موږ زکات د هغه طریقې سره ورکړو چې کوم موږ ته رسول الله مبارک ویلی دی، او موږ پکې ریا ونه کړو. موږ صدقه او خیرات په هغه طریقه ورکړو چې موږ ته پیغمبر مبارک ښولی دی، او موږ په هغې کې ریا مه نه کړو او سبا دا مه نه وایو زکات مې در نه کړ، خیر ښېګړه سره کوم او زما له غم ښادۍ له اوس نه راځي. نه،
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى احسانونه به نه کوئ او نه چاته ضرر رسوئ صدقه به په دې نه بربادوئ او روجې نیسو یو ذمهداري د په هغه طریقه چې حضور پاک ښوولې حج هم یو ذمهداري د په هغه طریقه مانس ذمهداري ته وایي چې الله ویني په هغه طریقه او ایرونو د ښځې هم پته یو ذمهداري ده هغې سره به هغه ژوند تېری چې څنګه الله او رسول تېر کړ څنګه رسول الله مبارک تېر کړی د بچو هم تا باندې یو ذمهداري ده هغسې ژوند به تېری چې کوم موږ د پیغمبر مبارک ښولی دی په بچو د پلار او د مور ذمهداري ده هغسې ژوند به تېری چې څنګه موږ د پیغمبر مبارک ښودلی په افسر هم یو ذمهداري ده چې د خپل ماتح سره به داسې ژوند تېری لکه د بچو سره چې ژوند تېری او د کلاس فور او د بابو هم دا ذمهداري ده چې د خپل افسر سره به داسې ژوند تېری لکه د پلار او د تره سره چې څنګه ژوند تېری او د سرکاري افسر ډیوټۍ والا باندې دا ذمهداري ده چې وخت به پوره تېری تګي به نه کوې په ډیوټۍ کې ډګي به نه کوې او د خزانې کې به کرپشن نه کوې کرپشن په تا ذمهداري ده خیانت به نه کوې خزانې سره ده ملک نه به کوې دا ذمهداري ده پتا دا ذمهداري ده چې ستا ملک دی دې ملک سره به هم ټګي نه کوې دوکه به نه کوې دا ټول ذمهدارۍ دي که پتا دا هم ذمهداري ده چې زه دله پیسې درکړم چې ماله روجې راکړه نو ګډې والا به نه راکې صفا روجه به راکې مساله راکړه نو ګډې والا به نه راکې صفا به راکې غوښه راکړه نو صفا به راکې ګن به راله نه راکې پیسې زیاتې والا دی خو زیاتې کېږي زیاتې به درکړم خو ښه شی راکړه ټماټرو والا هم ټماټر اخلي نو دا ذمهداري ده پتا چې ښه شی به ورکې دا نه چې هغه پیسې رالي د جیب نه تا ټول د لاندې نه هغه سخت چقل راغېستې او هغه دې پکې ورته اچولي دا خو امانت ده خیانت دا ټول خیانت کې راځي ټوله ورځ خفه کېږو به نه نیکان هم شته صالحان هم پکې شته خو بعضې کسان بعضې دکانداران د ایک نمبر په دی 2 نمبر شي خرڅوي قسم په خدای خیانت د یو پاک سي په دی ګډه خرڅوي ګډون شي قسم په خدای خیانت دی او حرامه ده ته چې کوم شی غواړې هغه نه درکوي د هغې په دی بل شی درکوي ته یې ماله جاپاني راکتله چین والا درکوي ته یې ماله اول نمبر راکتله 2 نمبر شی درکوي قسم په خدای چې دا خیانت دی او ټګي ده پنځه لشته ګیره ده او سترګو کې د رانجم خړې رچولې دي او ګیره لري ښه د زیتون تیل ورکړی چمک ته مو ونه ورکړی او بډې دې مو والې دي او دا چلونه کې او کال کې عمره او حج هم نه قضا کې قسم په خدای چې حرام خورې قسم مې راته وخوړ کوه حجونه عمرې که ګیره د نامه نه هم لاندې که پټکې مو سره ووه ښه رانجم واچوه ګیرې له ښه چمک ورکه دا بعضې دي ګورې داسې دا شکل یې خدای له نه جوړ کړی دې دپاره یې جوړ کړی چې سړی تیر باسي ته ورشې وایي د ده خو په لمن مونځ کېږي د ګیرې ته یې وګوره سمه رڼا کوي د مخ ته یې وګوره سمه رڼا کوي د تندي ته یې وګوره سم سجدې پې داغونه جوړ کړي دي او د رانجو ته وګوره داسې نه دي ګران شوي دا ټول دې پورې کوي او د شکل ته وګوره بډو ته وګوره بان سره جومات ته لاړ او میانځ کې ورته وایي کاکاجي تمارو چې پکار دی خو چې ګډه پکې نه نو ټول د هغه 2 نمبر شی لري 2 نمبر ګن درته ټول در واچوي هغه دوکې والا شی دله درکړي په دې قسم دی چې دا حرام 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 او رسول الله مبارک فرمایي وی هغه غوښه چې د حرامو نه زرغونې د جنت خوشبو پې حرامه ده اله به دي چې په دوزخ کې وسوځېږي فالنارو اولا بها پورته به په مولا هم ذمهداري ده د عوامو سره به ته خپل اخلاص کې دین به ورته بیانوي دا به نه کوې چې که زه دا خبره کوم زما مختلي به خفه شي او ما په طریقه په نرمۍ بیان کړه ما به د امامتۍ نه وباسي رزق په امامتۍ کې نه دی خدای به درکړي په مدرس هم ذمهداري ده د مدرسې په مدرس چې دی به درس کې ټګي به نه کوي دوکه به نه کوي صحیح طریقې سره به درس کې یو کتاب به ګوري هر چا یو خپله ذمهداري ده هلته مې نیمبوان اخیستل په پېښور کې ګاډي والا ته مې ګاډۍ ودروه او ښه لویې ګیرې وخښته و مزېدار ما وی که خیر انشاءالله سړي مې مونته و دی به ښه شی رالره دومره غټ ټیمبوان مې په څو دي کیلو په څو دي په دې مې ښه دا سر والا نیمبوان به راکې ریټ مې سره ورته کوي ریټ زما د خوښې ما ستا د خوښې
دونه هوښیار ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې ما ټیک شوه مې بس چا به وتله چې مې اوس تلې ورڼمه کړه لاندې هغه سوبیرو په شان شنې رنډۍ ته یې تله ورڼمه کړي ای کاکا دا بره وایي دا به په چا خرڅومه مې اوس غریب سړی مولیم نه جګ نه شم کولی نه ستغه ویلی شم یعنې زه به راته ځان جواب در کوم چې په هغه مور دې خرڅ کړه په چا خرڅی ما خو تا ته خبره خلاصه کړه که نه تا په خپله وایي چې ریټ ستا ما د خوښې او مال ستا د خوښې دا په چا خرڅوم رسول الله مبارک یو ځل لاغې او غنمو کې لاس ومنډه لاندې لامدو سړي ته دا ویلې وایي باران پې شوی دی باران په بره کېږي که په لاندې کېږي لامده بره کېږي چې خلکو ته پته ولګي موږ څه چل کوو موږ دغه لامده او ګن لاندې کړو هغه پې د پاسه کړو چې ګاک پې دوکه کړو او ګاک پې ووو او د شپې چې کور ته لاړ شو نو بیا څه چل کوو بیا موږ ښه ورېږه ډوډۍ وخوره نه ورېږه مونځ کومه تا خو لیټ شو که نه مونځ یاره یو څو رکعته نفل مې هم کوله او منځ کې د ټول ګن په خلکو خرڅ کړی دی ټول ارامه دی راوړی حرام به نه کوې حلال به کوې په دوکاندار دا امانت دی ذمهداري ده چې کوم شی ګاک ته نه اخلي په وخته شی ورکې غلط به نه ورکې لږه ګټه قسم په خدای که په پیسه کې پیسه د انسان د راحت ذریعه ده ګورې راحت نه دی دولت د انسان د راحت او د سکون ذریعه ده راحت او سکون د چا په لاس کې دی یو ملګري خبره کوله و خبره نه اوږده شوه وی روانو عمرې لاس نو ما یو ملګري وی ډېر زیات مالدار نو ما هغه ته وی چې هلکه زه ته چې لاړ شو چې ته ځان له چې د نږدې ځای والو او عمرې دپاره ځو چې ځای هم نږدې وي چې مکې د حرم ته تل راتلل هم راته اسان وایي ما ته وایي مړه خو چې پیسه یې هر څه میلاوېږي ولې سوچونه کې وایي ما به ورته بیا وایي چې مړه دا چل وکړو دا یاره مړه چې پیسه را سره یې څه غمونه کې چې پیسه یې په غرونو کې لارې وباسي مالدار اوسه ډېره ښه څه ده سره څه کې هر څه کې پیسه یې پیسه یې پیسه یې پیسه یې پیسه یې وایي خیر لاړو هلته خو بیا ځانځاني وي وایي د بیت الله په دې پوړی ناست دی او سر یې داسې لاس کې نیولی دی او دا چل کوي مې چې لکه څنګه چل دی ولې پېشمنۍ مې نن نه دی کړی ولې دې پېشمنۍ نه دی کړی وایي سر مې خوږېږي نن پېشمنۍ پاتې دی ولې دې نه دی کړی یاره وي راپاڅېدم هغه هوټل ته ورغلم بلاره شو پکې نو هغه سړي له ورغلم ویې لینډ کې ودرېږ ویې لینډ کې ودرېدم وایي چې زما نمبر راته باندې ووایي مې تا خو وایي چې پیسه هر څه کوي که پیسه هر څه کوي نن د پېشمنۍ ولې ونه که چې پیسه هر څه کوي پیسه به د سره او ډاکټر به راته وایي چې دی بابا علاج نه کېږي دا کور ته بوځه ځکه نو په پیسه ته جوړ بس پیسه به د سره دوی به دې بوځي شفا ته هغه خان ته غټو غټو اسپتالونو ته وبوځي او ډاکټر به وایي 80 لکه روپۍ راوړه دا داخله که دی نه بغیر نه کېږي 80 لکه به داخله کې بیا به ډاکټر وایي یاره بس موږ خپل کار وکړو ستا بس دوا ورته کوه ځکه نو په پیسه یې ته بچ کړه ته جوړولی شي پیسه د انسان د راحت د سکون ذریعه ده راحت او سکون په چا کې دی لکه په الله کې هغه سره ذکر خو الله و یا ایها الذین آمنو لا تخونوا الله خدای سره به ټګي نه کوئ د خدای چې کومه ذمهداري ده به پوره کوئ والرسول رسول سره به ټګي نه کوئ چې کومه ذمهداري ده هغه وکړئ وتخونوا اماناتکم او هغه څوک وي لا پکې واپس کا چې خپلو امانتونو تخونوا خپلو امانتونو کې به ټګي به نه کوئ او بیا وروسته ورپسې څه وایي بیا وایي انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو د مال او د بچو دپاره ټګۍ کوئ او ذمهدارۍ نه پوره کوئ دا خو ازمایش دی ګوریم خدای پاک الله چې سره دی هغه انسان دپاره بهتر نو انشاءالله هر انسان په دې پوه دی امانت څه ته وایي ذمهداري هر انسان په دې پوه دی چې په ما د خدای څه ذمهداري ده په ما د رسول څه ذمهداري ده او په ما د بنده څه ذمهداري ده په ما د ښځې لور خور ګاونډي او د ما د زمیندار او د همسایه او په زمیندار د نیک څه ذمهداري ده هغه به پوره کوي دې ته امانت وایي